سلامونه د افغان کرکټ انفو درنو لیدونکو، د هیله جوړ او روغ به یاستئ. افغانستان بنګلادیش ته یو ځل بیا ستره ماته ورکړه. د دغې بریا مبارکي درته وایم او د دې تر څنګ یو ښکلی په زړه پورې زیری هم دلته ویډیو وګورئ نو له زیري به هم خبر شئ. افغان لوبډلې بنګلادیش ته د ماتې په ورکولو سره ستره کارنامه خپله کړه. په بنګلادیش کې د شل اوریزې درې اړخیزه سیالۍ په دویمه لوبه کې افغانستان ته ځل بنګلادیش هېواد ته په 15 چمونو توپیر ماتې ورکړه. دا په پرله پسې توګه 12مه شل اوریزه سیالۍ ده چې افغان لوبډلې پکې ماته نه ده خوړلې. د کرکټ نړۍ د شل اوریزه سیالیو په لړ کې دغه کارنامه کومې بلې لوبډلې نه ده خپله کړې. قدرمنو دوستانو، دا وه هغه کارنامه چې موږ تاسو یادونه کوله. 12 لوبې پرله پسې پکې بریا ترلاسه کول. تر اوسه کومې لوبډلې نه ده ترلاسه کړې دغه کارنامه. افغان لوبډلې وکولی شو چې دغه کارنامه خپله کړي. د لوبې په هکله درته نور معلومات درکوو چې په چا افغان لوبډل مشر راشد خان وګټل او توپخانه یې غوره کړه. که څه هم د لوبې په پیل کې 4 مهم لوبغاړي حاري رحمان الله ګربز، حضرت الله نجیب الله تارکي او نجیب الله زدران ژر خپل وکټ لاس ورکړي، خو محمد عبي او اصغر افغان د ښې ملګرتیا په بنسټ افغان لوبډلې ته 460 منډې جوړې کړې. محمد عبي په 450 منډو 4 ناڅېدلې منډې جوړې کړې. ولډ شپږیزې او 3 څلوریزې په پاڼۍ کې شاملې وې. دغه راز اصغر افغان بیا 2 شپږیزې او 3 څلوریزې پر مټ 40 منډې جوړې کړې. د بنګلادیش په توپ اچوونکو کې محمد سیف الدین 4 او شکیب الحسن 2 وکټې واخیستې. چې لوبډلې ورکړل شوي هدف په تعقیب کې 19.5 اوورونه ولوبولو. د ټولو لوبغاړو په سوچ 239 منډې ترلاسه کړې. محمد الله او شبیر رحمان په ترتیب سره 43 او 40 منډې جوړې کړې. دا ځل په افغان توپ اچوونکو کې بیا مجیب رحمان ښه وځلېدو، 4 وکټې ترلاسه کړې چې دا یې په شل اوریزو کرکټ کې غوره توپ اچونه هم ده. فرید ملک، راشد خان او ګلبدین نایب هم په توپ اچونه کې ښه وځلېدل او 2 وکټې واخیستې. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم د غوره توپخانې له امله محمد عبي ته ورکړل شوه. باید یادونه وکړو چې افغانستان په خپله دریمه لوبه په روانې لوبلړۍ کې د سپټمبر میاشتې په 20 نیټه له زمبابوې سره ترسره کړي. قدرمنو دوستانو، دا و زموږ اوسنی راپور. په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي. تر بل راپور چې زه زاهد الکو زه ستاسو په درنو چوپړ کې له افغان کرکټ انفو چینل څخه حاضرېږم. په بخښنه د ځان رب سپارم چې ډېر خوشحاله سوکاله اوسئ. زموږ چینل افغان کرکټ انفو او زموږ فیسبوک پاڼه لغمان کرکټ انفو درسره په فیسبوک کې لایک کړئ. الله مو مل شه.